Number 1. دروغ موایا. Don't lie. Don't lie. غلشة. Keep quiet. Keep quiet. ښه ورځ ولرئ. Have a good day. Have a good day. زر کوه. Hurry up. Hurry up. ما ته غوږ ونیسه. Listen to me. Listen to me. ودرېږه. Stand up. Stand up. د اوس لپاره. For now. For now. د دواړو لپاره. For both. For both. هغه خپل بوټان اغوندي. He puts on his shoes. He puts on his shoes. د چا لپاره. For whom. For whom. دلته بیا رانه شي. Don't come here again. Don't come here again. هغه موړ ده یعنی مړی نه خوري. He is full. He is full. ایا ته رښتیا وایې؟ Are you serious? Are you serious? زه باور نشم کولی. I can't believe it. I can't believe it. ته ټوکې کوې یا ته رشخند وهې. You are kidding. You are kidding. دا څنګه ممکنه ده. How is that possible? How is that possible? ته ضرور ټوکې کوې. You must be joking. You must be joking. Joking معنا ټوکې کول. مورې زه بخښنه غواړم. Ma'am, I am sorry. Ma'am, I am sorry. اوس څو بجې دي؟ What time is it now? What time is it now? همداسې دوام ورکړه. Keep it up. Keep it up. هغه به راشي. He will come. He will come. آیا ته ستړی یې؟ Are you tired? Are you tired? Tired معنا ستړی. ما پسې راځه. د هغه پسې مه ځه. Don't follow him. Don't follow him. him معنا هغه. follow معنا تلل یا تعقیبوله.
بل جمله ده هغه خپه ښکاري یا پریشانه ښکاري نو داسې به په انګلیسي کې he looks sad. He looks sad. looks معنا ښکاره کېدل، sad معنا خپه. he معنا هغه. فقط غوږ ونیسه. just listen. just listen. دا دروغ دی. it is a lie. it is a lie. نور هیڅ هم نه. nothing else. nothing else. تا ولیکل. did you write. did you write. هغه وانه وریدله. he didn't listen. he didn't listen. ایا تا ډوډۍ وخوړه؟ did you eat food. did you eat food. ما چای وڅښه. I took a tea. I took a tea. took د ټیک دویم حالت ده، معنی د اسهاله یا زیاتې معناوې لري خو دلته یې مقصد اسهال دی. ارام اوسه یا ورخطا کېږه مه. take it easy. take it easy. څه وشول یا څه پېښ شوله. what happened. what happened. هغه ډیر مهربانه ده. he is very kind. he is very kind. kind معنی ده مهربانه. د الله عبادت کوه یا الله ته عبادت وکړه. pray to Allah. pray to Allah. هیڅ کله خراب مړۍ یا ډوډۍ مه خوره. never eat stale bread. never eat stale bread. stale خرابه. bread معنا ډوډۍ. ما هغه د غرمې ډوډۍ ته راوغوښته یا هغه مې د غرمې ډوډۍ ته دعوت کړ. نو په انګلیسي کې به وایو I invited him to lunch. I invited him to lunch. پرېږمې ده چې لاړ شم زه یا ما ته اجازه راکړه چې لاړ شم. let me go. let me go. د هغه سره خبرې وکړه. talk to him. talk to him. دوی ډېر بې وفا خلک دي. they are very disloyal people. they are very disloyal people. disloyal معنی ده بې وفا. people خلک. خواري کوه یا محنت کوه. work hard. work hard.
ستا خبرې مې په یاد دي. I remember your talks. I remember your talks. کوه څه دي چې زړه غواړي یا کوه هر څه دي چې خوښه وي. نو په انګلیسي کې به وایو do whatever you like. Do whatever you like. دلته یې راوړه. Please bring it here. Please bring it here. دلته یې راوړه. bring معنا راوړل، د here معنا ده دلته. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.